کوم یو ناوله بوسه واخلمه دواړه ننګې مې د جانان ښکلې کامران خپلواک راغواړي چې خپل لرلې سره سره شریک کامران خپلواک د خپلواک او سترواک تر کایمه او دایمه تلپاتې نامه شروع کومه ټولو د مخه د ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تلپاتې او نه هېرېدونکې توپه وړاندې کومه السلام علیکم تاسې ټولو راغلو میلمنو ته مشر ته او په تالار کې زموږ یو مسافر چې مسافر ده جمال الدین مسافر روح ته شاد وي د هغه یادونه باید وکړو چې هغه د کوټې دپاره څومره محنت یا څومره کار کړی ده داسې کس به دلته نه وي چې د مسافر د لاس چای به نه وي کړی خړې چای چې تا ورته تورې چای وایي یا تورې چای څه کوي خړې چای او مسافر له بده له موږ سره نسته نن په دې مشاعره کې وایي ستا ګوتې د رباب د نوي تار دی ستا ګوتې د رباب د نوي تار دی ته څه غواړې له دې پنډه توپکه مسلمانه یو نظم درته وړاندې کوم د مور په هکله مې لیکلی ده وایي مورې زه چې کله پیدا شمه مورې زه چې کله پیدا شمه سترګو له به مې ټکور د پښتو راکې وایي بیا به د خان کاکا حجرې ته لاړه سې د رباب شړنګی به جوړ کې چې تربر مې راخبر سې بیا به د خان کاکا حجرې ته رارسې د رباب شړنګی به جوړ کې چې تربر مې راخبر سې وایي بیا به د ملا کاکا حجرې ته لاړه سې د ملا کاکا د ښایسته غږ زما په غوږ کې به اذان راوکې وایي بیا به د ګودر غاړې ته لاړه سې بیا به د ګودر غاړې ته لاړه سې د ګودر غاړې د پیغلو مات بنګړي به راوړې ما ته به یو ښکلی شانتې ګړنجونه یې جوړ کې وایي بیا به ته تربور کره لاړه سې ته تربور د توپک نلۍ به راوړې بیا به ته تربور کره لاړه سې د تربور د توپک نلۍ به راوړې ما ته به یو ښکلی شانتې کمود جوړ کې وایي بیا به د خان کاکا حجرې ته لاړه د رباب شړنګی به جوړ کې چې ما له خوب راسې بیا به د خان کاکا حجرې لاړه د رباب شړنګی به جوړ کې چې ما له خوب راسې وایي اسرائیله چې راځې د پښتنو روحونه اخلې وایي اسرائیله چې راځې د پښتنو روحونه اخلې وایي ما ته معلومیږي چې اسرائیل هم پنجابی ده وایي اسرائیله ته هم ستړی موږ هم ستړی اسرافیله بس که شپېلکۍ تپوکه ورکه وایي که زمونږ په دعاګانو باندې کېږي پښتانه خو لکه ستوري د اسمان کې ربه مننه ډېره مننه خپلواک صاحب نظام الدین دایال راغواړي چې خپل لرلې سره سره شریک